د بې سرپرسته میرمنو او یتیمانو لپاره لاسنیوی. پکتیا کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا د یتیمو ماشومانو او کونډو میرمنو لپاره د زون په کچه په لومړي ځل مرستون پرانیستل شو. په یادو مراسمو کې مسؤلینو وویل چې یاد مرستون کې به د یوې ډېرې شفافې پروسې له مخې هغه کونډې او یتیمان شاملیږي کوم چې هیڅ ډول سرپرست ونه لري. دوی څرګنده کړه چې په یاد مرستون کې به بې سرپرسته کونډو او یتیمانو ته روغتیا، خوراک، شپې اوسېدو، تعلیم او نورې اړینې اسانتیاوې برابریږي او یا ټول خدمات به د میرمنو لخوا وړاندې کیږي. ماشومانو ښځې دي په همغه ځای کې کورونه سره وي. 3 کاله به دې ته موږ داخلي مشمولین وایو. 3 کاله به دې له موږ سره انشاءالله په 3 کالو کې دې ته ښه دیني درسونه ورکول کېږي، استاده ورته نیول کېږي. د همدغه پکتیا اوس مورته ویل رئیس صاحب کوشش کوي چې د همدغه زنانه صفاکار ورته کېږي د همدغه جیسې لاند کوري او ورته راځي. هغه یتیم به څه وایي؟ آیا د دغه یتیم ژوند موږ وانخیسته، اسلامي نظام وانخیسته؟ د دغه کونډې ژوند اسلامي نظام وانخیسته؟ لاس پورته کوي، دعا کوي. په دعا کې شیخ صاحب نه راونیسه حفظه الله، تر دې شیخ صاحب پورې په دغه اداره کې تر دغه کارمنده پورې چې دلته کار کوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو څرګنده کړه چې په یاد مرستون کې به هر داخل شوی یتیم ماشوم او کونډه 3 کلونه تیروي او له هغه وروسته به له مرستون رخصت کیږي. دوی ویل چې د هیواد په هر زون کې به مرستون جوړ کړي او په خبره په دې مرستون کې به کونډو میرمنو ته حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. دوی زیاته کړه چې په یاد مرستون کې به د 6 ولایتونو 10 کونډو میرمنو ته ځای ورکړل شي. هغوی څرګنده کړه په راتلونکي کې به یاد مرستون ظرفیت تر 120 کورنیو پورې لوړ کړي. د تعلیم کتابونه دي، کاغه عصري تعلیم دی، کاغه دینی او اسلامي تعلیم دی، دواړه په مکمله توګه سره دي ته د تعلیم ورکول کیږي. یقینا باور وکړئ ډیر د افتخار ځای دی. دا خبره په افتخار کومه چې باور وکړه زه د مرستونو مسؤل یم، زما اولاد ته دونه امکانات نه دي برابر. الحمدلله الحمدلله لکه نن دغه د کونډیانو اولادو ته او د کونډیانو ته چې څونه امکانات برابر دي. دا مرستون د 6 ولایتو دپاره په سطحه د زون ایجاد شوی دی چې په دو کې اوس موږ ته د 100 کورنیو حکم شوی چې د 100 کورنۍ به دلته تاسو داخلي مشمولین نیسئ. دا په راتلونکي کې امکان لري چې زیات شي، د 2 کورنۍ تقریبا 100 یا 100 کورنیو ته ورسیږي. په یاد مرستون کې داخل شوې یوې میرمنې وویل چې پخوا له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو په مرستون کې ورته اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. دوی ویل چې په مرستون کې به د حرفوي زده کړو، خیاطۍ، ګلدوزۍ او یا بل کسب په ترلاسه کېدو به له مرستون تر وتو وروسته خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کوي. مخکې ماته لکه ډېر سخت و د 5 ماشومانو تر غوړه چې زه سرپرسته وم. اوس دغه سرې میاشتې نه موږ ډېر خوشحال یو چې دغه ځای کې موږ ته ځای راکړو. وړکي جنکۍ مو مکتب ته چې هغه مکتب یایي، موږ ډېر خوشحاله یو. دغه ځای نه بل رقم کیان خوشحال چې خاص خوراک دوی موږ ته ورکوي. د یادولو ده چې په جوړو شوو مراسمو کې د سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو په راتلونکي کې د یادو میرمنو د لاسنیوي سربیره ژمنه وکړه چې د دې ولایت د هغو کسانو د درملنې لپاره به هم کوټلي ګامونه اخلي چې اعصابي ناروغي زیاته وي او یا هم په ټولنه کې د لیونتوب تر کچې رسیدلي وي. حیران احمدزی، امید راډیو.